دا راته ووایي تاسو یې د چېرته نه او دلته کې چې تاسو راغلئ ستاسو سره څه واقعه وشوه؟ واقعا دا وشو چې هسپتال ته ماشوم راوستو د علاج دپاره دلته راوستو نو هغوی ورته اکسیجن ویلي وو چې اکسیجن دې نه لرې مه کوئ اکسیجن ختمې به نه اکسیجن به ورته لګیا 2 منټه دپاره ختمې نه د هغوی وایي صحیح ده سلنډر ته ورته لګولي د خالي سلنډر ورته لګولي د اکسیجن په سلنډر کې لکه مطلب اکسیجن نو هغه ورته خالي لګول هغوی ورته خالي لګولي دي ډاکټر دا ویلي چې دې ته به اکسیجن لرکې دا سلنډر ورته چا لګولی لاندې دې وارډ کې دي کسان چې کوم کلاس 4 د کسان چې کوم نرسز دي هغه ورته هغوی ورته لګولي ده دې ځل مو سیدو هسپتال ته لاړو چې هلته لاړو هغوی ډاکټرانو وکتل چې دا سلنډر خالي ده اکسیجن پکې نشته بس هغلته چې لاړو بس ماشوم په لاره مړ شوی و د اکسیجن د لاسه تاسو اوس د دې ذمېدار څوک ټهراوئ چې دا د چا د وجې نه مړ دا د دې هسپتال سټاف د لاسه دغه سټاف د وجې نه د سټاف د لاسه غفلت سټاف ستاسو سره رویه څنګه وه؟ رویه مو غلطه وه لهجه مو ټیک نه وه صحیح درته ویل دي بیا هم لاس ګزارو هم راباندې وکړو څه دغه د هسپتال دغه چا د سره جنګ وکړو چا راباندې دغه سړی چې اکسیجن لګولې وه هغه په تا باندې ګزارونه ګزار وکړو ولې څه وجه وه؟ وایي په ته ولې وویل کې ما وویل دغه تا د سلنډر خالي لګولې ده ماشوم نه اکسیجن نه خالي سلنډر و دغه و ده بیا په دې کې وال شروع کړو راباندې اوس بس تاسو مخکینۍ لاره به تاسو څه اختیارول؟ لاره هم دا دی چې بس مونږ سره خو دغه وشو زیاتې هسې اخوا نور هم دغسې غریبان وشو دا زیاتې به ونه شي مونږ سره خو وشو زه ماشوم مړ شو د غفلت د غفلت د لاسه مخکې به دوی نورو ته به دغه وکړي غریبانان ډېر دي بل څه به دا رویه ونه شي څه ویل غواړئ د انصاف امید د چا نه ساتل؟ انصاف امید ته خو بس دا نن سبا حکومت د پیټایي د پېښ وي او د هسپتالونو دغه حالات دي د غفلت د لاسه خراب دي داسې اکسیجن د خالي سلنډر ورته لګولي د ماشوم له د دوی د لاسه بس ماشوم حق رسېدلی دی وفات شوی دی